شمېر اسلامي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران کابل ته راځي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې ټاکل شوي چې په نږدې راتلونکي کې د یو شمېر هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران کابل ته راشي. دا څرګندونې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو رسنیو ته په خپلو تازه څرګندونو کې کړي دي. نوموړي زیاته کړې د بهرنیو چارو وزیران به په کابل کې د افغانستان اسلامي امارت له چارواکو او مسؤلینو سره وګوري او د نورو مسایلو ترڅنګ به په دې هم بحث او خبرې وشي چې څرنګه په افغانستان کې ښځو ته د زده کړو لپاره زمینه برابره شي او د بشري ملاتړ د ښه کولو او نورو اړونده مسایلو په اړه به هم بحثونه وکړي. چاوش اوغلو وایي دوی هڅه کوي چې دا سفر او ناسته به په راتلونکو څو ورځو کې برابره کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي په دوحه کې د یو شمېر بهرنیو هیوادونو له استازو سره تر ګټورو ناستو وروسته تېره شپه په یو رسمي سفر ترکیې ته رسېدلی دی. کابل ټکی کام یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. دا که ستاسو لومړی راتګ وي هیله ده په چینل کې اشتراک وکړئ او د زنګ بټن یې هم ووهئ.